ښاغلی کفایت الله قاضي زاده دی چې دلته ښه راغلاست او ستړي مه شوئ. قاضي زاده صاحب په خیر راغلئ، ستړی مه شئ، ډېر مننه زموږ بل بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د ملي رادیو تلویزیون کارکوونکو ته د نیکمرغه ولي اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې اختر مو په خیر سره تېر کړی اوسي او مخصوص تاسو ته او د افغانستان ټول ولس ته له زړه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. ښه قدرمنه، لومړی باید دوه ټولنې تعریف کړو، ځکه ټولنیزو ځانګړنو او په ټولنیزو آدابو باندې بحث او خبرې کوو. خپله ټولنه څنګه تعریفوئ ستاسو له نظره؟ بیا به انشاءالله نور موضوعات ته هم راځو. موږ د نظره ټولنه خو موږ په څو بخشو باندې موږ تعریف کولی شو. تاسو خپل تعریف یې وکړئ. یعنې ټولنه په معنا د دې چې یو اسلامي ارکان لري خپل، چې موږ باید د دغه نه شروع کړو، بیا ټولنه موږ کولی شو تشکیل کړو. ټولنه خو موږ داسې نشو کولی چې مثال ته په یو عرف باندې موږ هغه راواخلو او ټولنه موږ تشکیل کړو. کله چې موږ وایو مسلمانان یو، یعنې اسلام وایو که نه، ټولنه هم د اسلام څخه راغسل شوې ده. کله چې یو انسان غواړي چې یو ټولنه تشکیل کړي، یو ټولنه جوړه کړي، هغه داسې نشي کولی چې تنها په یو حرف باندې ټولنه جوړه کړي. دلته ټولنه موږ د څو بخشو نه راغوستو: طبابت، اقتصاد، انجینري او ساینس. څلور برخې وشي. څلور برخو نه موږ راغلي ټولنه جوړولی شو. که چېرته موږ په یو ټکي باندې ټولنه جوړه کړو نشو کولی، چې ټولنه بیا هم په مرور زمان سره له منځه ځي. نه صحیح ده. تاسو خبره ټولنه څنګه تعریفولی شو؟ تعریف یې څنګه کولی شو؟ تعریف څه دی؟ د ټولنې تعریف معنا د دې چې اسلام، دین، انسانیت او اخلاق. ډېره ټولنه ویلی شو. نه اصلا ګوره ښه، موږ داسې وایو چې د څو وګړو ترمنځ مشترک ګڼ ژوند په یو مشخصه جغرافیه کې د ټولنه ویل کېدلی شي. بیا وروسته دا د اصول ارکان دي، دا څنګه چې تاسو یادونه کوئ دا یو اصول دي، دا ځانګړنې دي چې باید ټولنه د کومو سیستمونو یا د کومو ارکانو، موږ کفري ټولنې هم لرو، په هغو کې سره اسلام شته دی، مګر دوی ټولنې جوړې کړي دي. مګر هم اسلامي ټولنه کې زموږ او تاسو اولنی اصل چیرې اسلام دی، بیا وروسته پسې نور موضوعات دي. ښه، په هر صورت را به شو دې ته په دې به دواړه بحث وکړو چې د ټولنې هغه مشخص او مهم آداب چی دي. مشخص هدف د ټولنې همدا دی چې موږ وکولی شو په یو ټولنه کې ژوند کوو. که زه یم یا بل یو څوک باید په هغه ټولنه کې چې کله ته ژوند کوې، ته باید هغې اصول، هغه قوانین چې کوم په هغه ټولنه کې تا ته توصیه کېږي، ته باید هغې تابع اوسې. یا په یو ځای کې ته ژوند کوې، تا سره باید هغه ګاونډي چې کوم په هغه محله کې تا سره ژوند کوي، باید هغه تا نه د خوښۍ احساس ولري. ته باید هغه ته دومره احترام وکړې لکه څومره چې په خپل کور کې پلار یا مور یا ورور ته عزت کوي، هغومره باید ته دا په نظر کې د ټولنې هغه مشخص ارکان څه دي چې یو کس یې که چېرې په نظر کې ونیسي شاید ټولنه برهم وخوري، ټولنه تیت په تیت شي او ټولنه کې ستونزې او مشکلات رامنځته شي. یعنې کوم مسؤلیتونه یې وګړو ته متوجه دي، هغه لوی مسؤلیتونه. مثال موږ په وګړي په کټګورۍ ویشلی شو، ماشومان دي، ښځې، مېرمنې، ځوانان، سپین ږیري، بېلابېل قشرونه په دې ټولنه کې ژوند ترسره کوي. مشخص فکر دی چې مکمل هغې د ځوانانو دپاره ویلی دي. دلته د ځوانانو ډېر عمومي اساسي ټولنه کې سپین ږیري مسؤلیت نه لري، یعنې زیاتره د ځوانان دي، په دې خاطر چې سپین ږیري هم اساسي رول لري، خو ځوانان په دې باندې چې هغوی نوې ځوانۍ ته راغلي دي، نوې ثمره کړې ده، هغوی نوې ژوند ته مثالا جوړ کړې ده. که چېرته د ټولنې هغه ارکان چې ځوانان په نظر کې ونیسي، کیدای شي چې ټولنه په وخت د زمان سره له منځه لاړ شي. او که چېرته دوی دغه ارکان په نظر کې ونیسي او د سپین ږیرو سره د مشرانو سره د مشورې په اساس کښېني، مشوره وکړي دوی سره، کیدای شي چې ټولنه هم نور هم ژوندی شي. که چېرته دوی د ارکان په نظر کې ونیسي، زه فکر کوم چې نتیجه نه ورکوي. هغه دا چې د ټولنې ته چې کله دوی ورداخلېږي، هغه مقرره چې دوی ته د ټولنې په ورکړل کېږي باید دوی هغه په صحیح طریقه باندې ترسره کړي. مثلا ټولنې ته ورداخلېږي اخلاق. نو ټولنه کې خو داخل یې، ټولنه ته خو څوک ورداخلېدای نه شي، ټولنه کې خو داخل یو موږ او تاسو ټول ټولنه کې ژوند کوو. ټولنه کې ژوند کوو. هغه کسان چې مثلا نوي زموږ او تاسو د ټولنې ته راداخلېږي، فرض مثال اوس یو نفر د بهرني هېواد کې ژوند کړی ده، هغه د افغانستان د اصولو، د قوانینو، د اجتماعي ژوند نه
آګاهي نه لري، نه پوهېږي چې آیا په دغه ټولنه کې کوم اصول دي، کوم مقرر دي چې باید دلته پیدا شي، باید هغه باندې هغه پوه شي، آګاهي پیدا کړي. هغه باید ځوان وي، که ځوان وي که سپین ږیری وي، باید هغه پوه شي چې آیا دلته کوم کارونه دي چې دلته ترسره کېږي، موږ باید هغه باندې عمل وکړو. ښه کوم مسؤلیتونه ورته راجع کېدلی شي؟ مسؤلیتونه دغه ورجه کېدي چې دوی باید په خپلو هغه مسؤلیتونو کې مسؤلیت پذیره اوسي. مثلا اخلاق دي، انسانیت، شرافت ده چې په ټولنه کې د ژوند کوي، او هغه لایق چې وظیفه دې ته ورکړل شوې ده، مثلا که دیني که اجتماعي، هغه باید ټولو ته ورسوي، توصیه وکړي ورته. په موږ او تاسو په ټولنه کې بېلابېل لکه مخکې مې یادونه قشرونه ژوند کوو. په دې کې مثال بېلابېل په اصطلاح فعالیتونه راځي، ټکرونه راځي، په اصطلاح همغږۍ راځي، اجتماع د ټولنې راځي. مثال دغه خپله زموږ او تاسو د اسلامي ټولنې دغه عیدونه، اخترونه، دغه د موږ او تاسو د ټولنې یو د فعالیتونو څخه حسابېږي. په دغو ټولو فعالیتونو کې موږ او تاسو باید په کوم لیول مخکې لاړ شو چې موږ او تاسو نه ځان ته زیان اړولی وي او نه مو نورو ته ستونزې جوړې کړي وي؟ مهمه خو دلته دا ده چې که مثلا اختري وي یا مثال نور پروګرامونه وي، بهترینه کلمه زمونږ دپاره د مشرانو د طرف نه او د اسلام مقدس دین کې موږ ته ویل شوي دي چې احتیاط موږ باید دایم په نظر کې ونیسو. هغه مسؤلیت چې یا ماته مثال تاسو ته یا بل ته په غاړه اورېدلی اوسي، یو مکلفیت د موږ وجیبه ده چې موږ باید هغه ترسره کړو. ډېره مننه. پیغام مو څه دی؟ څه ویلی دی؟ یو ځوان په صفت هېوادوال ته څه ویل لري؟ زما پیغام ځوانانو دپاره، د ټولو ګډونوالو دپاره دا دی چې باید حوصله بندي وکړو، د خپل خاورې په بلکې ښه ودرېږو او د خپل نظام سره همداسې د خپلو هېوادوالو سره د مینې د محبت سره ژوند وکړو. په کوم ماحول یا اجتماع کې چې موږ ژوند کوو، هغه کوم ځای کې چې موږ ژوند کوو، موږ نه باید هغه خلک یو ښه خاطره ولري، یو ښه الګو اوسي چې څو موږ نه خلک یو څه زده کړی شي. ډېره مننه ښاغلی کفایت الله قاضي زاده چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چارو کې بریا.